بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه نوید بهزاد تاسو سره مخاطب یم. قدرمنو، دا وخت یونین کونسل باغچه ډیری کې یم. څنګه چې تاسو ته پته را چې پرونو د لوی اختر ورځ وه، خلکو قربانۍ وکړلې. دا یو فرض عین دی، ولې د دې قربانو نه پس چې بیا په لارو کوڅو کې دغه کوم ګندونه پرتي، د کلمې پرتي، د خزله پرتی، نو هغه که موږ وګورو نو څه وخت پس هغه بیا د بدبویي شروع کی او هغې سره بیا بیماری هم پیلاویږي. نو موږ څه کال وکتل چې د لوکل ګورنمنټ د طرفه د یونین کونسل په سطح باندې څه ټیمونه دغسې وګرځېدله او دا ډانګ پنګ پرالې وګرځېدلې او هغه ګندونه چې کومونو هغې نه د لارې کوڅې صفا کړلې. نو په دغه اړه باندې به موږ سره ناظم صاحب ناست دی، زموږ د یونین کونسل باغچې ډېری سابقه ناظم. نو هغې سره خبرې اترې کوو چې هغې دي د حکومت دې اقدام ته په کم نظر باندې ګوري او آیا د حکومت د دې دا چې کوم هغې دا صفایي دا مهم وچلو، آیا دي د هغې نه مطمئن دي او که نه. ناظم صاحب خپل پروګرام کې ته هرکلی وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دي؟ ښه ټیک ټاک خیریت دی. ناظم صاحب، څنګه چې تاسو مونږ ذکر وکړو د پروګرام کې د صفایي د لوکل ګورنمنټ د طرفه، نو تاسو هغې ته په کم نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما لیاقت نوم دی، د باغچې ډېری VC1 سابقه ناظم یم. تاسو ډېر ښکلی سوال وکړو او مونږ دومره مطمئن یو چې دا صرف څه کال نه، پر اوس کال د یډي صاحب په حکم باندې دا موږ ته اطلاع مې شوی وه، موږ ته حکم سیکرټري صاحب ته مې شوی و چې یاره کله دا قربانۍ وشي او دا کلمې خلک بس بیا ارتو کړي، بیا دا ډېر بوی پیدا کوي، ټول خلک ډسټرب کېږي، بیماریات یې پیدا کېږي. نو د هغې په حکم باندې پر اوس کال مونږ حجره په حجره، کوڅه په کوڅه مونږ ګرځېدلو چې کوم ډیرانونه هغې سره زه سیکرټري صاحب په خپله په موټرسایکل به مونږ وزټ کوو او لوډر او مزدوران مو ځان سره ساتلي او د یو کوڅې نه مو دا ګندګي اوچته کړې وه، د کلي نه بار یو غټ ایراب هغې ته مو ورته کړې وه. نو الحمدلله په اوس کال په بیمارو کې ډېر کمی او څه کال بیا مونږ د لوکل ګورنمنټ ډېر شکریه ادا کوو چې زمونږ د کلو یې دومره خیال وکړو او هغې ته مونږ داد ورکوو او الحمدلله پرونه مونږ وګرځېدو، وزټ مو وکړو کوڅه په کوڅه او چې څه ګندګي ونه هغه مونږ بیا د په اوس کا په شان دې مکمل صفا کړو، لرې مو ورته وکړي. ټیک شو، مننه ناظم صاحب. تاسو څه ګڼئ چې مخکې به هم دا روایت چې دا به برقراري او که نه بس لکه دې سره به دا سلسله ودرېږي؟ نو مونږ امید لرو، خو د حکومتونو پته هم نه لګو. انشاءالله چې امید لرو چې دا به برقرار چې یو بیا یو کار شروع شي، دا خو د خیر ښېګړې کار دی او نو انشاءالله امید کوو او درخواست هم کوو چې په دې انشاءالله دا کار د برقرار وساتلی شي. ډېره مننه ګرانو کتونکو، تاسو ناظم صاحب خبرې واورېدلې. موږ سره دې ټایم کې د یونین کونسل سیکرټري چې کوم دی د باغچې ډېرې هغه هم موجود دی، نو هغوی سره هم یو دوه خبرې اترې کوو چې هغوی څه وایي. زما عباد الله نوم دی او سیکرټري ویلیج کونسل باغچه ډېری سیکرټري یم. نو ایډي صاحب د حکم مطابق مونږ ویلیج کونسل کې صفایانې وکړې، ټولو سیکرټریانو ملګرو ته دا هدایت شو چې تاسو خپل ویلیج کونسل صفا کې او هېڅ قسمه لارو کوڅو کې چا ګند بلا ورزولي دا لر کې چې خلکو ته اسانه او بوی او ګندګي نه وي. د هغې د حکم مطابق دا مونږ صفا کړو. سابقه ناظم صاحب دې مونږ سره ووه، نو ټول ویلیج کونسل مونږ صفا کړی. ګرانو کتونکو، د سیکرټري صاحب خبرې تاسو واورېدلې. دا صفایي چې ده نو دا زمونږ د ټول یونین کونسل د عوامو دپاره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې دا بیا وروسته د بیمارو او دغه شانتې مختلفو دغه سبب ګرځي. نو په دې باندې مونږ د سیکرټري صاحب هم ډېر زیات شکرګزار یو او د ناظم صاحب هم ډېر زیات شکرګزار یو. امید ساتو چې راتلونکي وختونو کې به هم دغه شانتې ښه ګامونه پورته کېږي د لوکل ګورنمنټ ته طرفه. او همدې سره خپله خپرونه سرته رسوم. انشاءالله نوې خپرونې سره بیا نوید بهزاد تاسو سره حاضرېږم. د الله په امان.